دی جنرال صاحب مومین هم و ټیک ټاک ته ناست دی. اول خو زه پر حکومت بیا غږ کوم، پر بهرنیو چارو وزیر صاحب غږ کوم، د امر بالمعروف پر وزیر صاحب غږ کوم. په لیاز د خدای دا څه بدنامي دا څه بیابي جوړه ده پر دې رسنیو باندې. دغه افغانان چې دغه جنرال موبین چې په دوبۍ کې اوس ناست دی دا خو راوغواړه، د دې خو کور دلته دی، دغه بل کور دلته دی، پلار یې راوغواړه. لږ ډانس کوه، پرتوګ خلاصوه، بیا د بې باپ خپله دوبره ښکاره کوه، خپله بله کوه. یو ډاکټر نجیب ته ښکنځل کوي، یو ملا عمر ته ښکنځل کوي. ملا یعقوب اخوند چیرې یې؟ موبین یې ډاکټر نجیب ته کوي، بل یې ملا عمر ته کوي. دغه اوس زموږ سړیتوب دی، دغه اوس زموږ اسلامیت دی، دغه اوس زموږ افغانیت دی. ټوله د مرچو د کراره واټکله وه. موږ خو وایو نارې وو چې په یو ملک کې قانون نه وي نه جوړېږي، چې په یو مملکت کې خلک درته نږدې نه وي نه جوړېږي. خو څوک په کول نه کوي.